السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ اوسئ. زه یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو دپاره یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته دغه طریقه دروښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغه سان ویډیوګانې موږ تاسو په خپل موبایل کې جوړې کړو چې زیات کسان په یوټیوب کې چې په لاتین ماما یا په نور باندې مشهور دي او دغسې ویډیوګانې جوړوي او په دې باندې په یوټیوب کې په زرهاو پیسې ګټي. نو څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغسې ویډیو جوړې کړو او بالکل زموږ ستاسې په ویډیو باندې به هیڅ نه کوم کاپي رایټ را درومي او موږ تاسو کولی شو چې له خپلو ویډیوګانو کې له دې څخه ګټه واخلو، بالکل نه د بغیر له کومې لوګو او په غیر د کوم بل څه چې موږ تاسو له دې څخه ګټه اخیستلی شو. نو را درومو چې څنګه کولی شو دغسې ویډیو جوړه کړو چې نه په هغې باندې کاپي رایټ راشي او نه هم دا د بل چا ویډیو موږ تاسو خپل ساوند سره جوړ کړو، ساوندز اواز هم چینج کړو. نو په نن انشاءالله مکمل په دې باندې تاسو ته خبره کړم، خو د هر څه نه مخکې په خورا درنښت یوه هیله در څخه لرم که چیرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورسره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ، په خوا کې کوم بل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ. په دې سره به زما هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو دوستانو یو اپلیکیشن لینک په ما تاسو ته ډسکرپشن کې پریښی، هغه بخښنې سره اپلیکیشن یو یوټیوب چینل لینک په ما تاسو ته ډسکرپشن کې پریښی، په هغه لینک باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې په لینک باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو ته دغه یوټیوب چینل راوړي. ګورئ دوستانو تاسو ته دغه یوټیوب چینل راوړي. دغه یوټیوب چینل تاسو ته راوړي. په دې کې تاسو کولی شئ چې ګوره د ټولې د لاتین ویډیوګانې که هره ویډیو تاسو غواړئ تاسو په اسانۍ سره ځان لپاره ډاونلوډ کولی شئ. بالکل په فری ډول سره خپل ویډیوګانې کې له دا ویډیوګانې کارولی شئ او له دې ویډیوګانو څخه چې د ګټه اخیستلی شئ. یوازې دا نه چې یو څو ویډیوګانې د لاتین دي، ګوره دا ډېرې زیاتې ټولې ویډیوګانې د هغه دي کم از کم 14 کاله 14 کاله مخکې یوټیوب ته دا اپلوډ شوي دي، تاسو لیدلی شئ دلته ورته اپلوډ شوي دي. او 7 کاله مخکې چې دی د دوی خپل کار بس کړی دی، له 7 کالو نه تر دې خوا پورې دی دوی هیڅ کومه ویډیو چې دا یوټیوب ته نه ده پورته کړې او دغه ویډیوګانو څخه تاسو کولی شئ چې ګټه واخلئ، په هغې باندې تاسو ډبلینګ وکړئ، یعنې خپل اواز پرې ثبت کړئ. ډېرې زیاتې ویډیوګانې شته دی، تاسو یې کتلی شئ او تاسو یې ځان لپاره ډاونلوډ کولی شئ. چې کله تاسو کومه ویډیو ډاونلوډ کړئ غواړئ په هغې کې ایډیټینګ وکړئ او غواړئ چې هغه مثلا خپل یو تاسو فني ویډیو ورباندې جوړوئ، که هر ډول ویډیو تاسو ورباندې جوړوئ. تاسو به په یوټیوب کې لیدلي چې زیات خلک پرې ویډیوګانې جوړوي. زه دا څه ریکارډونه بند کړم، زه تاسو ته دروغ یم. نو ګورئ دوستانو دا خبرې کوي بالکل تاسو دې ته راوړلی شئ. ګورئ دوستانو مثلا په یو تاسو به خپل موبایل ریکارډر په واسطه ګورئ تاسو ته ریکارډر دروښیم. مثلا زما په موبایل کې دغه ریکارډر دی، کله زه دلته کلیک کړم دلته ایکس ریکارډر دی. نو ګورئ دوستانو دلته ما خبرې هم کړي، تاسو کولی شئ په دې ځای کې په ایکس ریکارډر کې تاسو خپلې خبرې وکړئ. چې کله تاسو کومې خبرې وکړي نو هغه خبرې تاسو بیرته ریکارډ کولی هم شئ. په ریکارډ اوکې باندې به کلیک وکړئ، تاسو خپلې خبرې ریکارډ کولی شئ. چې کله مثلا دوستان تاسو خپلې خبرې ریکارډ کړي لا هینه وروسته به دغه ویډیو تاسو تیاره ډاونلوډ کړي وي، تاسو چې څومره خبرې کړئ هغه به تاسو ورسره سموئ او تاسو به ورسره جوړوئ. تاسو چې کله خبرې وکړي نو دوستانو هغه بیا به تاسو هغه ویډیو راوړئ. کله چې تاسو خبرې وکړي مثلا دلته تاسو یو فني کلیپس جوړ کړی دی، تاسو په خپله باندې خبرې هغه مکمل تاسو هر څه لیکلي دي او تاسو جوړ کړي دي. نو هغې نه وروسته به تاسو هغه خبرې تاسو ریکارډ کړئ، کومه مثلا یوه ډرامه هم جوړه کړې وي او هر څه تاسو فني یو کلیپ تاسو جوړ کړی وي چې هر ډول تاسو جوړ کړی وي هغه هم جوړ کړی وي. تاسو مثلا دلته د لاتین ځای کې خبرې کوي، ګوره دلته خبرې کوي، دلته چې یو څه خبرې کوي دلته به تاسو یو څه ریکارډ کړي وي او دلته به تاسو لاندې دې ځای کې ورسره ثبت کړئ. نو دلته مثلا دې څه خبرې کړي چې دلته راځم، تاسو به بیا په دې ځای کې کلیک وکړئ. په دې ځای باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو به لاندې راشئ. چې کله لاندې راغلی دلته به په فولډر باندې تاسو کلیک وکړئ او تاسو به ریکارډینګز باندې کلیک کړئ او تاسو به خپلې هغه خبرې یا ویډیو څه چې ستاسو وي هغه به تاسو دلته ورته اپلوډ کړئ. ګورئ دوستان تاسو به دلته په دې ځای کې کلیک وکړئ چې څومره تاسو جوړولی شئ هغومره تاسو جوړولی هم شئ. د هغې نه وروسته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دغه اپشن تاسو ته راوځي. ګوره دوستان یو دا اپشن دی او دې باندې تاسو خپل اواز ټیټولی لوړولی شئ او بیا چې تاسو په دې ساوندز باندې کلیک وکړئ په دې دویم اپشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو کولی شئ چې دا خپل اواز چې دی چینج کړئ، خپل اواز چینج کړئ. څه ډول تاسو خپل اواز راوړئ، ګوره دغه اواز دی. نو ګورئ څنګه چې زه د سټوډیو ته راغوښتی یم یاره کار وخت ما زر زر سټوډیو ته راغواړي.
نو ګورئ دوستانو تاسو کولی شئ چې دغسې مکمل ایډیټینګ کې وکړئ، مکمل هر څه تاسو کوئ. مثلا دلته بیا نورې د بل خبرې کړي دي، تاسو به هلته بیا دلته راځئ په خپل ریکارډینګ کې به تاسو یوه بله خبره کوئ، هر څه چې تاسو لیکلي وي تاسو جوړ کړي وي هغه به تاسې ورته کوئ. کله چې دوستانو تاسې دا هم وکړل نو تاسې به تیار مخکې نه ویډیو ډاونلوډ کړي وي، نو چې کله تاسو بیا هم اواز چینج کولی شئ، دلته تاسو خپل اواز باندې کلیک کړئ، خپل د اواز چینج کولی شئ چې هر ډول اواز تاسو خوښي. دلته یې 4-5 اپشنان شته چې که د روبوټ اواز هم خوښي یم ټیټ اواز خوښي یم جګ اواز خوښي، هر ډول اواز تاسو خوښي تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره چینج کړئ. دلته دوستانو تاسو خپله لوګو هم ورته راوړل شئ. دلته تاسو په لایر باندې کلیک وکړئ، چې کله په لایر په میډیا باندې تاسو کلیک کړئ ستاسو لوګو چې چیرته موقعیت لري له هغه ځای څخه تاسو خپله لوګو هم راخیستلی شئ. ګوره دوستانو خپله لوګو هم ورته انتخابولی شئ. ګوره دوستانو زه ورته خپله لوګو هم راخیستلی شم، هر څه تاسې غواړئ تاسې هغه ورته راخیستلی شئ. چې په ګوره دوستانو ما ورته خپله لوګو هم راواخیسته، تاسو خپله لوګو هم ورته راخیستلی شئ. مثلا دلته زه خپله لوګو ورکوم، بیا بل یوټیوب چینل کې ستاسو دغه ویډیو نه خیجولی شي. نو ګوره دا لوګو د تاسو دغه سایز هم ورکولی شئ، څه ډول تاسو جوړوئ هغسې جوړولی شئ. په ډېر زیات زبردسته طریقې سره تاسې دغه ویډیو جوړولی شئ، بالکل په فري ډول سره تاسې له دې ویډیوګانو څخه ګټه اخیستلی شئ. هغه یوټیوب چینل ته ورشئ، نو دغسې ویډیوګانو په واسطه چې دی په یوټیوب کې خلک کار کوه او ډېر زیاتې پیسې د میاشتې په یوټیوب واسطه ګټي. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو راسره خوښه شوې وي. مننه، ژوندي اوسئ، کور آباد.